د غزنی ولایت عامه کتابتون چې په 1488 هجري کال کې د ایران په مالی مرسته د غزنی د پوهنې ریاست لخوا په دریم پلان کې ورغول شو. اوس مهال ورته هر ورځ لسګونه زده کوونکي او زده کړیالان د کتاب لوستلو لپاره راځي. په دغه کتابتون کې 10,000 بیلابیل او 3,000 څو جلده کتابونه شتون لري. خو د چارواکو په وینا اوس یې ځینې کتابونه د له منځه تلو په حال کې دي او د ځینو نورو امکاناتو د نشتون څخه هم خخلونه وهي. درباره کتابخانه معارف غزنی باید بگم که اینجا نزدیکی به 13,000 جلد کتاب داره که 10,000 جلدش گوناگون است و 3,000 جلدش دیگه بعضی کتاب هست که 3-4 جلد گفته میشه. کتاب ها اکثرا به زبان فارسی هست، منتها ما کتاب های در دیگه زبان هم داریم مثل زبان انگلیسی، عربی. از کتاب های خود افغانستان هم ما استفاده میکنیم. کتاب های زیادی داریم در بخش پشتو. موضوعات مختلفی هست در کتابخانه ما که ما کتابایش اینجا داریم، از موضوعات اسلامی گرفته تا درسایی که در پانتون ارائه میشه. کتاب های بخش روانشناسی ما خوب زیاد داریم اینجا. در بخش انجینری داریم، در بخش علوم پایه مثل ریاضی، فیزیک، کیمیا و امثال هم. از کتاب های دیگه ای که میتونیم براتون بگیم کتاب های بخش طب هست. امکاناتی که در اختیار ما هست یک دفعه که کمک شد بعد از خود نزدیکی به تقریبا 13 سال میشه دیگه برای ما کمک نشده. هم شما ملاحظه میکنین که چوکی های ما کهنه شده، کتاب های ما فرسوده شده. ما درخواست هم هنوز که دولت تغییر کرد قبل از اون ما درخواست داده بودیم برای کتاب از کتاب هایی که چاپ خود افغانستان هست به زبان های ملی خود ما هست. متاسفانه زیاد توجه نشد. ما کتاب های زیادی را در اینجا کم داریم. مشتاق های مطالعه میاین پرسان میکنن، متاسفانه نیست. ما مجبور هستیم که دیگه برایشان کتاب را ارائه نکنیم. بعد از سقوط کمک وضعیت مطالعه در افغانستان در کل سقوط کرد. خب خوشبختانه در بخش برادرای ما دوستان زیاد مراجعه میکنند. روزانه حدود 150 نفر از بخش برادرها هست. منتها بخش اوناس متاسفانه خیلی کم رنگ شده. خواهرای ما زیاد اشتراک نمیکنند در کتابخانه، باز هم میاین در حد 15 نفر در روز. دوی وایي چې پخوا ورته د ګوتو په شمیر کمپیوټرونه هم ورکړل شوي وو، خو اوس مهال له کاره لوېدلي او د بیا جوړولو لپاره یې چا ورسره مرسته نه ده کړې. دغه کتابتون د نارینه او ښځینه کتاب لوستونکو لپاره بیلې بیلې خونې لري، خو د نارینه لوستونکو په پرتله د ښځینه لوستونکو شتون کم رنګ دی. دا چې په دې ورځو کې هوا خورا توده شوي، کتاب لوستونکي د امکاناتو د نشتون څخه سر ټکوي. صفی الله رشیدی یم د غزنی ولایت. تقریبا د 2 کاله کېږي چې زه د کتابتون ته راځم او مطالعه کوم. کتابتون نه خو ډېر خوښ یو، هر شی زموږ په چوپړ کې د ایښي وي او ماده کړي وي. نو د دولت نه دا غوښتنه لرو چې نور د ګرمي ډېره زیاته ده او نور مشکلات هم لري. خیر زبیلا وردګ یم د غزنی ولایت. انشاءالله کومه ستونزه خو اوس فعلا موږ ستونزې نه لرو. کتله ژمې لږه هوا یخی، اوس انشاءالله موږ عرض وکړو ورته چې پکۍ راته راوړله. اوس هوا یې کتابخانې ډېره ښه شوې ده مخکې نه. لفظان کې ډېر تغییرات لیدلي او د دولت چې همدغه غوښتنه ده چې موږ ته دغه کتابتونونه لږ نور هم برابر کړي او لږ زمینه د درس راته مساعده کړي. انشاءالله موږ دوی له نورو کتاب لوستونکو په ځانګړې توګه له ځوانانو څخه غوښتنه کوي ترڅو د غوره کتاب لوستلو لپاره دغه کتابتون ته راشي. کتاب مو د ژوند په خوږو پوهوي. کتاب واخلئ چې ژوند مو جوړ شي. دا د غزنی عامه کتابتون دی چې په کال 1488 کې د ایران په مالی مرسته جوړ شوی او اوس پکې هره ورځ لسګونه زده کړیالان او زده کوونکي د مطالعې کولو لپاره راځي. مومن خان افغانیار، شمله رادیو، د غزنی عامه کتابتون.